بخیر راغلی مانسرا پښتو اکیډمۍ ته. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا مانسرا پښتو اکیډمۍ لخوا زه محمد محسن یو نوی ویډیو لیکچر سره حاضر یم. نننۍ ویډیو کې مونږه د پښتو ادب لومړی دور جو نماینده شاعر شیخ بیټن یا بیت بابا یا بیت نیکه ژوند او خدمات باندې خبرې کو. د پښتو ادب شاعرۍ کوم چې لومړی دور دی هغه 139 هجري نه شروع کېږي او 900 هجري پورې ختمېږي. د دې دور کې ډېر شاعران راغلي دي او د پښتو ادب ته نوې اصناف یې راوړل دي. لکه دې دور کې کوم چې نماینده شاعران دي هغو کې امیر کروړ دی، ابو هاشم سروانی، بیت نیکه، یمنی، ملک یار غشین، قطب الدین بختیار کاکی، بابا یوتق، شیخ مټزی، اکبر زمینداور او داسې نور شاعران شامل دي. نننۍ ویډیو کې مونږه بیت نیکه باندې خبره کو چې شیخ بیټن یا بیت بابا یا بیت نیکه څوک او د دې کار څه کړی دی پښتو ادب کې. چې د پښتو مورخین دي، پوهان دي، هغه خپلو کتابو کې د بیت نیکه نوم شیخ بیټن په نوم هم لیکلی ده، حضرت بیت بابا په نوم هم لیکلی دی. نو دا درې واره نومونه استعمالیږي په وخت کتابونو کې د دوی ذکر راغلی دی. ویلی شي چې بیت نیکه یو نیک سړی او لوی بزرګ و. د کسي کوه سلمان په غره باندې اوسېده. ویلی شي چې د بیت بابا یو ورور نوم سړبن و چې خپل بچي یعنی اولاد یې نه و. بیت نیکه ورله خپل زوی اسماعیل ورکړی و چې سړبن په کور کې لوی شوی و. بیت نیکه بابا ژوند حالات تر اوسه پورې تیاره کې پروت دي او تاریخ به کله دا نشي ویلی چې بیت بابا په کوم کالونو کې ژوند تیرولو. البته څه مورخین د دوی ژوند زمانه 369-400 هجري پورې ښیي. یعنې زوی شیخ اسماعیل مزار د نورو لوڼو تربورانو هدیره په کوه سلمان کې دی. تذکرة الاولیاء نه معلومیږي چې بیت نیکه خپل آخري عمر هم د کوه سلمان کې تیر کړی دی. ویلی شي چې بیت نیکه د خدای پاک نه ډېر دعاګانې به یې وغوښتل چې خدایه زما او زما ورور کورونه ودانو ساته. ویلی شي چې د دوی نسل دومره زیات شو چې پښتونخوا کې خور شو. بیت نیکه په دغه مناجات اکثر زموږ سندرغاړي او نظم لیکونکي کوم چې فنکاران دي هغه په محفلونو کې وایي، خپل خوږ آواز کې په کیسټو کې موجود دی دا مناجات. او عام طور سره دا MCQs کې هم دا سوال راځي چې د پښتو ادب لومړی مناجات لیکونکی څوک دی؟ نو دا بیت نیکه دی. نو بیت نیکه کوم چې مناجات دي دا پښتو ادب لومړی باقاعده مناجات دی. اوس مونږه د دوی مناجات نه څه بندونه دلته شعر کو. لویه خدایه ستا مینه په هر ځایه، غر ولاړ دی درناوی کې ټوله جوی په زارۍ کې، دلته دی غرو لمنې زمونږ کېږي پکې پالنې، دا وګړي ډېر کړې خدایه، لویه خدایه ستا په مینه هر ځایه.